تا ته خو د بل وطن ستونزې او مشکلات معلومیږي. په دې خاطر باندې پاتې سوم. کنې وختي بله راغلی وای، په دې خاطر وزېږېدم چې د لور یو څه درسونه مې پاته وو. ښه سرداره دا راته ووایه چې زلمی په څه اخته دی؟ هغه خو د مکتبه څه فارغه سو، اوس یې پوهنتون شروع کړی دی. آفرین، دا خیر ډېر ښه کار کړی دی. کومه پوهنځۍ وایي؟ زراعت پوهنځۍ وایي، او انشاءالله تعالی لږ وخت یې پاته دی، دا څو عمر کې د پوهنتون نه هم فارغه کېږي. ماشاءالله، دا خیر ډېر ښه انتخاب کړی دی. د زراعت پوهنځۍ ډېره ښه پوهنځۍ ده، ځکه چې زموږ وطن و دغسې خلکو ته ضرورت لري. څه درته ووایم معلم صاحب، دوستانو ټولو راپرې خندله، ول ناکې وخت مو ورضایع کوه، دا چندانې پوهنځۍ نه ده. خو ما بیا زلمي ته ویله چې د خلکو په خبرو پسې مه ځه، خپل درسونه دې وایه. هر تحصیل، هر لوړې زده کړې چې دي هغه ګټورې دي، حتما یې لاسته یو شی راځي د هر چا. نو زلمي ته مې ویل چې ته د خلکو په خبرو پسې هېڅ سر مه ګرځوه، ما کار ته پرېږده، زه به کار درته کوم، ته خپل درسونه راته وایه. لیکن دا خلک سر نه خلاصوي، راته ویله چې یا په زلمي باندې کاروبار وکړه، دا په درد نه ورته خوري. د چا په خبرو پسې مه ګرځه. څنګه چې دا هېواد به انجینرانو و ډاکټرانو ته ضرورت لري، د زراعتو مسلکي کسانو ته هم ضرورت لري، ځکه چې زموږ هېواد یو زراعتي هېواد دی. دا دې نور هم توان او توفیق ورکړي. موږ به دغسې کسانو ته ضرورت لرو، دا دې ستاسې غم نه ورکوي. خیر معلم صاحب، ما هم د خلکو د خبرو پروا نه ده کړې. زلمي ته مې ویله چې خپل درسونه دې وایه، پر موږ خو هغسې هم دا وخت ناکي تېر سو. ته خو دې لږ تر لږه دا درسونه ووایه، لوړې زده کړې وکړه، ستا په درد خورې. ښه معلم صاحب، که ما ته اجازه راکړې، بیخي مهم کار لرم، او بله خبره ده چې ماښام پر بله ولاړ نه سې. ماښام ته خیره، زما مېلمانه یاست. په دواړو سترګو ولې نه درځم؟ ژر ته ښځې چای ژر راوړه، ناوخته سو. دا دې رانې وړې. زویه، ته دې ته چای ور واچوه، زه ځم چې دیګ مې ونه سوځي. مور یم ګل چیرې کړلی دي؟ والله که په خبر یم زویه، چیرې وتلی دي؟ هغه د عمر یې ډېر دی، راغی د خیره. السلام علیکم. وعلیکم سلام، خدای دې راوله، راځه. عمر دې ډېر لکه لړم پر نامه راغلی، دا اوس مې د ببو سره یاد کړې. راځه کښېنه، د خدای په یاد سي. چای ور واچوه. ریم ګل ستړی مه سې. څنګه یې مورکۍ؟ شکر. جوړه یې په خیر یې؟ شکر، ته ښه یې؟ ورورکه چیرې تللې وې د خیره؟ د باندې وتلی وم، د سردار سره په باغچه کې بانډار کوو. ورکوه ورورکه، هغه اوس موږ سره دوستي نه کوي. ولې وروره؟ دا اوس یې ما ته وویل چې ماښام به راسئ، زما مېلمانه یاست. ورورکه هغه چندانې سړی نه دی، ما ته یې ډېر تاوانونه راورسول. دا څه وه؟ سردار خو ډېر ښه سړی و، څه تاوانونه یې در رسولي دي؟ خو زما په کارونو کې خنډونه جوړول، و خلکو ته به یې ویل چې عطاګل داسې دی و داسې دی، زما غیبتونه بې ناکه د ټوله کلي خلکو ته کول. خلک یې زما پر ضد ودرول. د دې نه مکارامه سره ما دونه ښه وکړل چې د ده ورور مې راوستې، د ځانه سره مې ودروئ. ریم ګله زویه، عطاګل څه درته وایي؟ ورکوه یې د دې خلکو دوستي. نو څه وکړم؟ هغه اوس مېلمستیا کړې ده، زه څه جواب ورکړم هغه ته؟ خیر، اوس نو ستا کار دی، موږ په خپله نه در سره ځو. ژر کوه ښځې، څه پکې ده، چاړه ژر راوړه. جناغه، څو ګیلاسې وریجې کښتې کړم. نو زه څه په پوهېږم؟ ته زما څه ولې پوښتنې کوې؟ دا خو ستا کار دی، هر څومره چې کښتې. نو زه څه په خبر یم جناغه چې تا چا ته ویلي دي؟ څو نفرې دې راغوښتي دي؟ بل نو څوک دي؟ رنګول به یې، لور به یې، کېدای شي یو دوه درې کسه نور ورسره یي، ببو ورسره یي، سکینه ورسره یي. ته داسې وکړه، د اووه اتو کسو بندوبست وکړه. سمه ده. جناغه زنګ درته راغلی. بله، السلام علیکم.
ولې خدای دې خیر کړي څه شي ما ته خدمت وایه زه اوس درسم یا ولې مې خوا بدېږي خیر دی پروا نه کوي یا خیر دی پروا نه کوي هېڅ خبره نه ده خیر خو جناغه د چا زنګ و رحیم ګل و ویلی ول ماښام نسم درتلی وی د دوی د شادۍ کار سي دا موږ چې دونه مصرف کړی دی ولې موږ ډوډۍ نه خورو خپله بې وخورو هېڅ پروا نه کوي نه دې راځي ښه ونه سوه هغه جانه چې سردار ته مو جواب ورکړي څه به کړي وای شکوفې لورې خو اکا دې هم خوابدی کېدی نو هغه نه خوابدی کېږي لورې که ورغلی وای دلته چې د اکا خوابدېدل مجبوره سوم جواب مې ورکړي خو اکا دې ول چې د زما په کارونو کې خنډونه پېښول او ایله ایله خبرې یې راپسې کولې نو چې ده درته وویله تا ورسره ومنله ته پوهېږې هغه جانه چې د کاکا سردار سره ولې نه ده جوړه یا نو زه څه خبرم هغه جانه سکینې نن ما ته ټوله کیسه وکړه چې د کاکا دې د سردار سره ولې خوابل ده سکینې څه ویل سکینې نن ما ته ویل کاکا دې د مکتب جوړولو پروژه نیولې وه او کاکا دې د مکتب په جوړولو کې سم کار نه کوي سردار ورته ویلي وه دا خو زموږ د سیمې مکتب دی سبا به زموږ او ستاسو کوچنیان پکښې سبق وایي نو باید چې ښه جوړ شي اوس ته ووایه هغه جانه په دې کې د سردار څه ګناه وه په رښتیا هم چې ما ډېره لویه سهوه وکړه سمجان د دوکان د پیسې پور کړي دي هغه ما ته ودرېدي ول دا پیسې زه غواړم سبا دې ورسره مخامخ کوم که دې پیسې دې پور کړي وي او ور دې نه کړې بیا به ګیله نه کوي چا پور کړه چا پیسې دې پور تا پور کړي دي ډېرې خبرې مه کوه ما نه دې پور کړی شاته ولې نه کوې درته ویلي دي هغه مې لیونی نه دی چې ما ته وایي ما نه دې پور کړي ټینګار مه کوم سبا دې ولم ورسره مخامخ کوم دي کاکو څومره وخت یم ډوډۍ اچول ده وبخښئ پر ما لږ ناوخته سو موږ ډوډۍ وخوړله دا درسره یوسه خیر دی کاکو اوس یې وکړو ما ستا لپاره راوړي دا سره درسره یوسه موږ نه خورو واخله پلوشه دا ولوس موږ د چا ډوډۍ خواره نه یو ولې دې بېرته راوړه کاکو دې ته جنور وه نه یې غوښتله بېرته یې په لاس راکړه خو ورته ایښې به دې وایي ته به جنه وتلی وای ما کښېښوله ورته چې زه راووتم بېرته یې پلوشې په لاس ورکړې راپسې راوایسته خیر خپله ډوډۍ دې وخوره ډوډۍ دې هم وخوره خیر دی کاکا یو ځل زما په خاطر یو ښه ډاکټر ته وروله حالات یې ورځ په ورځ خرابېږي اوس خو وخت نسته کارونه مې بیخي ډېر دي چې وخت مې پیدا کړي دا بیا ورولو د دنیا کارونه خو نه ختمیږي خو د انسان ژوند مهم دی په دې رقم خو ولاکه جوړه سي چې پر ټوله دنیا وګرځوم او کومې ګولۍ چې ما درته راوړې وې هغه دې وخوړلې یا ولې کاکا ما ورته وویله چې دا ګولۍ مه خوره په خپل سر مریض ته دوا ورکول د ګټې پر ځای تاوان لري او بله دا چې کومې ګولۍ چې تاسو راوړې وې هغه تر وخت تېرې وې ستا د شادۍ کارونه سي څنګه در تاریخ تېرې وې پرون مې د سمه جان د دوکانه سره راوړلې کاکا هغه ګولۍ ما وکتلې چې تر وخت تېرې وې او په خپل سر باندې ګولۍ خوړل خطرناکې وي بس په دې څو ورځو درس ویلو باندې مه خطاوځه مه د ځانه څه ډاکټره جوړوه خپل پر سر خلکو ته مشورې مه ورکوه هو مه د دې کور څخه مسخرې جوړوه د
دې کار اوس زما ډېر بد کېږي د خپل کور په کار زه ښه پوهېږم. کاکا ته به یې مسخرې بولې خو زه درته رښتیا وایم. خیر دی کاکا که ستا سره وخت نه وي زه او باور به یو ښه ډاکټر ته بوځو. وګوره ورځ په ورځ یې رنګ خرابېږي. چکوپې دا نصیحتونه دې پلار ته وکړه. ستا نصیحت ته زه ضرورت نه لرم پوه شوې. یا ته دا راته ووایه چې د هغسې لوی لونګ دورې دورې ګرځې بېکاره ولې یو کار نه کوې؟ کار کومه خو اوس مې دا نیت کړی دی چې شرکت جوړ کړم. څه شي؟ هم غواړم چې یو شرکت جوړ کړم. شرکت جوړوې که په یو شرکت کې کار کوې؟ د بل سره کار څه کوم وایم خپل ځان د شخصي شرکت جوړوم نوم پیدا کړم شخصي به مې خود زما. یاره د اکا زوی ځای خبر چې خوب دې لیدلی دی او که بیا یو چا خطا ایستلی شرکت جوړه ستا مخ وګوره شرکت وګوره او دا اوس ته څه وایې وایې دې خوار لکه دا ناګې خبرې مه کوه. و تاسو خو د خلکو په پرمختګ نه یاست خوشحاله هم ته ولې زما شرکت جوړ کړم اتاورو خلکو ته کاله او لاکه ورکړم سر دې خلاص وکړه یا وایي ته راسه خوا مه بدوه. زه ولاړ شم ولاکه اتاورو خلکو سره کښېنم نه زما شرکت جوړ کړم بیا به سره کوم. شرکت جوړوي. خیرواکا په مځکه یې شي کرلی ولا کولی ماما د څه درته وایم یو څه مځکه مې پالیز کړې ده او هغه نوره مځکه چې ده په هغه مې غنم کرلي دي د غنمو مې ملاکه خوند شته. ولا کاکو شاش کا زما د مځکې خوند هم نشته چې هر شی په وکړه مرض وکړي. لاړ شه هلکه دروازه ټکېږي سپینې سترګې دې نیولې دي چا نه اورې؟ پورته شه. والله باور د نسیم څخه ډېر په عذاب یم چې هر څه ورته وایم په کول مې نه کوي لکه دیواله ته چې خبرې کوم. السلام علیکم کاکو جان ستړي مه شه سهار دې جوړې په خیر سهار دې ښه سره جوړې په خیر باور جان خدای دې راوړه سهار دې ښه سره جوړې ولې محمد ځوانه سهار دې ښه سره جوړې په خیر الله دې غمره کو یار ولې محمد تخم چار ځای ویني بیا ناست و پېژه خیر اول څه لاندې نسیم زموږ ته سي انډیوال دی باور زړګی بوډا جان څنګه په خیر شکر ته څنګه ښه سره په خیر باور جان وام ته خدای سره باور وکړه چې دې مې معنی خبر سوم دغه هسپټل له سوم په دې واجر زکه چې بالا جوړیږي نه بس په تاسو انتظار وسه یاران ته ځان ورسو په دې سال دې کاکو خدای دې راوړه سال دې جوړیا په خیر شکر دې ښه زه شکر دې چې ښه کاکو خدای دې غم راکو والله هر وخت چې د نسیم څه پوښتنه کوم ما کاکو څنګه دی وایي ښه دی بس نو د خدای دوست هر ګړی دې یاد ووایي ورور دې ودان ښه باور ځوانه ته څنګه حاجي صاحب ښه دی خیر سه ګله شکر دې ښه یو هغه هم ښه دی زه شکر دې چې ښه هغه ورځ والله حاجي صاحب یو څه پیسې راکړې و د سالمه ماما د دواخانې صاحب څه پشي پاکټې ګولۍ راوړه نو هغه ګولۍ مې ورته راوړه انا دې اوس موږ ښه ده وای شکر دې جوړ زه شکر دې خدای احسان ډوډۍ راوړه ولاړ شه یاره کاکو کور دې ودان چې د ډوډۍ غږ دې باندې وکړه خو دا زړه مې داسې یو ټوک تربیېدی د هغه ځای په تاخ ته راغلی یم یاره ولې ماما دا ما چول ډوډۍ مو خوړلې ده د نامې زوی چې موږ ته مو کتلې دا مو لوی اسراف دی پر ما باندې چپ څه سال دې جوړ کړی دی
دا نور ته هم د خبرونو بات ورکړه کابې موج راډیو چالان یم خیر کاکو ګلو دی د ګلو څخه ګیله نشته دا که ګلو دی که هر څوک دې زموږ ولاخته داسې نفر ته ښه راځي والا که یې ته سترګې به دی که نه دی ورته میدان به شان ټول کړه دا ګیلاسونه بس ما ته راپرېږده نصیب خانه دا ته کښېنه وروره کښېنه په تا نه ټولو کښېنه خلک ډېر دي کښېنه لکه نسیمه یو غاب راواړو بالابودي د باور خواته غوښ نشته دا د دې ستر ډیر دی یا پروا نه لري راواړو دا دی باوره دا د دې ښه لوري ولې داسې خوابدې ناست دی چا خو به څه نه درته ویلي یا آغا جانه ولې به خوابدې یم ستا د څېرې څه ماته داسې معلومېږي چې خوابدې یم خوابدې نه یم آغا جانه بس هغس حتمي یو خبره شته چې ته زما څخه پټې زه خو ستا څخه بېګانه نه یم زه ستا پلار یم ما ته ووایه څه خبره ده آغا جانه په سکینې مې ډېر زړه خوږېږي د هغې خوارکۍ ژوند ډېر خراب دی ولې په هغې څه سوي دي آغا جانه په دې کور کې ورسره هېڅوک ښه ګزاره نه کوي د یوې خوا خوارکۍ مریضه ده او د بلې خوا هر وخت ورسره کاکا جنګونه کوي آغا جانه پرون ما ورته وویل چې ډاکټر ته بېبوزو کاکا وایي هېڅ نه دي پسې روغه جوړه ده خیر زه به ورته ووایم زویه ته هېڅ فکر مه کوه کله کله مې دا زړه ډېر خوابدی سي چې دې خلکو ته د انسان ژوند ولې ارزښت نه لري څه درته ووایم لورې خدای پاک چې دوی ته هدایت وکړي د دې خلکو سترګې پیسو وړاندې کړي دي نو ځکه ورته د انسان ژوند ارزښت نه لري اجازه ده زویه راځه راځه مورکۍ کښېنه دلته دا څنګه یوازې سره ناست یاست ولې د باندې نه راوځئ داسې ښه تازه هوا لګېږي خدای نکړ دلته به ناجوړه سي په دې دم پوخته خونه کې ناست یاست مورکۍ نه به نه جوړه کېږو انشاءالله هوا دومره ګرمه نه ده موږ د هغه سره ناست وو مجلس مو سره کاوه زه خدای تعالی و د هرې بلا وساته شګوفې څنګه یې لورې ښه یم بابا شګوفې لورې نور دې کاکا ته مه وایه چې سکینه ډاکټر ته بوځه هېڅ بلا هم نه ده والې ټګماري کوي لورې هغه ته نه پېژنې هغه زه ښه پېژنم د هغې سره ما ګزاران کړی دی بلا هم نه ده والې بابا یا کاکو جغت ولې کوه
نو شمېره مېلمانه جغت مغت ونه کړي موږ خو جغت نه کوو خو ته ژر د خونې سوره کېږه یاره خو د جغته جم نه کړو یاره نسیمه ښه چې ولاړ دا پلار جي خو نه سړی یو مجلس ته پرېږدي او بانډار ته دغه مخکې موږ خبرې هم نشو کولی یو مجلس هم نشو کولی ډېره باوره څه په وکړو سړی ورته ویلی نه شي چې ولاړ شه پلار مو دی او وایي نسیمه پرېږده په خدای موږ دې محبس ته راغوښتي یو که یې مېلمانه یو خو لا که د لاسه یې پچې غځوای سو یا خندلی سو سلام علیکم کاکو عجب ښه سړی دی وایي زر د خدای دوسته دا کاکو د ولاړ سړک ولګېد راوړه ولګېد پیدا که چیرې دی بابره دقت ونه کړي یا کاکو دغت د دنیا ژوند دی زړګی ته دېغ نه سي بابره د ده سره مجلس کوه ولې محمده ورور غږ کوه دغه درته دېغ نه سي یا نور ساعت چېر دی اکثر چې دقت ونه کړي ښه ده یاره کور دې خراب څه پامین نسته څلېرویشت ساعت یې دغسې راباندې تېر کړل ولاکه شپه ورځ باندې موږ دا څنګه بانډار دی دنیا ژوند دی وروره ما ته بیا دا څو ورځې کېږي در سره خوب مې در سره تللی شپې لنډې چې د سړي خوب لا د سر کېږي او تا ته خوب نه درځي بس دغه څو ورځې کېږي بس تاسو په تکلیف شوی یم هلکه ولګېد راوړه ځان دا وګوره د چلم کیسه یې ته خو بس د ورځې چې لاس والا چلم ونه څکې فن نه درکوي ولا نه کېږي نو څنګه کوې دا دی بابا کښېنه د سالو اکا په دواخانه کې داسې ګولۍ خرڅېږي چې ویې خورې او خدای دوسته ګوره کامیابه څلېرویشت ساعته په کوم کاته کې پروت یې چپ سم دا دې ما ته په خبرو شتې کوې تا ته چا چې خبرې وکړ شرم نه لري حیا نه لري یاره نسیمه دا ستا پلار سره خو ملاقه یوه خبره کېږي له مچه سره سې دا وګرځي دا اوس څنګه سړی دی که ښه خبره مو ورته وکړې در باندې راوغورځي که بده مو کې خسرخان مو د خدای دوسته خبرونه ټولولو په یوازې سترګې را باندې راوکښې دا اوس څنګه ما څه بد وکړه خدای خو د مچه سره سې لا وګرځي ماما سالو هغه ګولۍ خرڅي د خدای دوسته بیا نه راځي دا خبره ته وکړه یاره دا چې خو مره خو ستا یې په دغه خوا کې سیمه سره چې شپه یې ولا چې خدای دې دغه خوا کې ور داسې کیسه ده